سلامونه او احترامات می قبول کړئ د پښتو پوسټ چینل درنو او خغو مینوالو. یو تازه خبر چې زموږ د نظر تیر شو، د پښتو مشهور اداکاره او ټي وي پروګرام انکره نجیبه فیض په شاپینګ مال کې یو هلک سره جنگ کړی دی او په یو بل باندې گزارونه هم کړي دي. آیا رښتیا نجیبه فیض په دغه جنگ کې زخمی شوې ده، خوږ شوې ده او کنه؟ که غواړئ تاسو د هغې دغه د جنگ ویډیو او مکمل تفصیل په خپلو سترګو وګورئ، نو په دې ویډیو کې در سره شریکوم چې تاسو په ټوله واقعه باندې خبر شئ. دوستانو، نجیبه فیض دا نوم د هیڅ چا نه هم پټ نه دی، ځکه چې په ټیک ټاک، ټویټر، فیسبوک او په سوشل میډیا باندې په هر پلیټ فارم باندې هغه خپل ویډیوګانې شیر کوي او د هغې ډیر زیات فالوورز هم دي چې پرون هم دغسې یو ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي چې نجیبه فیض پکې په یو شاپینګ مال کې یو هلک سره جنگ کړی دی او دا جنگ یې ځکه کړی دی چې نجیبه فیض په دغه شاپینګ مال کې سودا اخیسته چې یو هلک راځي او د دې نه ریکارډینګ کوي. د ریکارډینګ په دوران کې نجیبه فیض هغه منې کوي چې ریکارډینګ مه کوه، ځکه چې د حق نه لري چې یو چاته داسې موبایل ونیسي او ریکارډینګ ترې وکړي. په دې سره دغه هلک وایي چې زه هسې غواړم چې ستاسو نه یو ویډیو وکړم او په دې کې نوره هیڅ خبره هم نشته، چې نجیبه فیض ته په دې خبره باندې غوسه ورځي او په هغه هلک باندې حمله کوي، ګزارونه پرې کوي. لږ ساعت پس بیا په همدې ویډیو کې لیدل کیږي چې هغه هلک بیا راځي او نجیبه فیض سره په تونده لهجه باندې خبرې کوي او ورته وایي چې تا ولې ما سره داسې کار وکړو. خو نجیبه فیض دا ځل ډیره غوسه کیږي او په هغه باندې وردانګي، په هغه گزارونه هم کوي چې په دې دوران کې بیا نجیبه فیض سره یو بل کس نجیبه فیض نیسي او وروسته یې بوزي چې پرېږده د خلکو سره ځان مسموه. په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو دا خبره کړې ده چې نجیبه فیض بالکل ښه کړي دي او هغې له پکار دي چې د ځان دفاع وکړي. خو بیا نورو خلکو ویلي دي چې نجیبه فیض هر یو اکټ او هر یو کار د ځان د مشهورتیا دپاره کوي او داسې ښکاري چې دا کار هم د ځان د مشهورتیا دپاره کړی دی. خیر، تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر هم را سره شریک کړئ. که غواړئ په آینده کې زموږ د هر قسم ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ، نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ چینل هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت ضرور رسي. ډیره مننه.